بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالتمآب جمهور رئیس، د کابینې محترمو غړو، درنو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو، ښاغلو میلمنو او ګرانو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې په نننۍ غونډه کې د هیواد په کچه یو شمېر نومیالیو لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو، کارپوهانو او لومړني افغان کیهانورد د غوره او قدر وړ خدمتونو څخه مننه او ستاینه کیږي. د هیواد په کچه لومړنی افغان کیهانورد او یو شمېر نومیالیو لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو او کارپوهانو چې په هیواد کې د مطبوعاتو د ودې، پراختیا او عامه ذهنو د روښانه کولو په لاره کې هرړخیزې او زړهسواندې هڅې او هلې ځلې کړي، علمي او څېړنیز تالیفات لري او خپلې اړوندې دندې پر خپل وخت په اړوندو ادارو کې په بشپړ اخلاص، رښتینولۍ او بریالیتوب ترسره کړي او د دندو د پرمخ بیولو په اړه یې د ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. له همدې امله د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالتمآب جمهور رئیس د اساسي قانون د 40 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د دوی د قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې هغوی ته د عالي دولتي مډالونو ورکړې منظوري کړي دي. همداراز په فرمانونو کې د لوی خدای جل جلاله له درباره مرحومینو ته د بخښنې او نورو ته په هیواد کې د ملي فرهنګ د لا زیاتې بډاینې او هیوادوالو ته د ښو او غوره خدمتونو د ترسره کولو په لاره کې د نورو ډېرو بریاوو هیله کړې ده. اوس په ډېر درنښت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلالتمآب جمهور رئیس څخه هیله کوم چې د نومونو د ترتیب شوي لیست مطابق د منظور شویو عالي دولتي مډالونو په تفویضولو سره دوی ته ویاړ وبخښي. پوهان صاحب نعمت الله شهرانی ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي جلال نورانی ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي عبدالستار پردلي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي حیدري وجودي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي ډاکټر محمد یعقوب واحدي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي پوهاند محمد صدیق رازقي نړیوال ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي محقق عبدالمالک لامول ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي حاجي مولوي زین الله منلي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي ډاکټر سید عبدالقیوم سجادي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي رهنورد زریاب ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي سید حسین فخری ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، د خدای بخښلي محمد صدیق پسرلي زوی اسدالله غضنفر ته د یادګار په توګه د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال ورکړه. د خدای بخښلي نصر الله حافظ زوی هدایت الله حافظ ته د یادګار په توګه د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال، ښاغلي رضا محمدي ته د غازی میر مسجد خان عالی دولتي مډال،
لومړني افغان کیهان نورد ښاغلي عبدالاحد مومند ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلي نجم الرحمن مواج ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلي صفیه صدیقي ته د میوند معرکې اتلې ملالۍ عالي دولتي مډال. ښاغلي عبدالاحد اشرتي ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلي استاد عبدالله بختیاني خدمتګار ته د غازي میر بچه خان عالي دولتي مډال. ښاغلي حبیب الله رفیع ته د غازي ملا مشک علم خان عالي دولتي مډال. نو د جلال اتماب جمهور رئیس څخه ډېره مننه چې د هېواد د ملي فرهنګ د بډاینې لپاره یې فرهنګي شخصیتونه وستایل. هغه شمېر اشخاص چې په دې غونډه کې تشریف نه لري او په بهر کې اوسېږي هغوی ته د جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې منظور شوي مډالونه به په مناسبو وختونو کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نمایندګۍ له لوري تفویض شي چې نومونه یې په لاندې ډول دي. ښاغلی لطیف بهان ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی ډاکټر محمد اکرم عثمان ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی صالح راسخ یلدرم ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی ګلالۍ حبیب ته د میوند معرکې اتلې ملالۍ عالي دولتي مډال. ښاغلی ډاکټر سپوږمۍ زریاب ته د میوند معرکې اتلې ملالۍ عالي دولتي مډال. ښاغلی سرور مولایی ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی محمد معصوم هوتک ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی پوهاند عبدالواسع لطیفي ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی استاد واصف باختري ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی عبدالباري جهاني ته د غازي میر مسجد خان عالي دولتي مډال. ښاغلی استاد راشد سلجوقي ته د غازي میر بچه خان عالي دولتي مډال. ښاغلی عبدالغفور آرزو ته د غازي میر بچه خان عالي دولتي مډال. ښاغلی شفیقی یارقین ته د میوند معرکې اتلې ملالۍ عالي دولتي مډال. بزرگای عزیز علم، ادبیات، دین، کارآمدی، شعر و سخن و ساحات مهم زندگی ملی افغانستان بسیار اتفاق دارد که بعد از کوشش چندین ساله موفق به این شدیم که شما بزرگای عزیز علم پرور وطن، شعر پرور وطن، محققین وطن و فضانورد عزیز وطن با هم یک جای میبینیم و توانستیم که به نمایندگی از مردم افغانستان خدمات شما را یاد کنیم و با خاطره اسپاریم. بر ما جای بسیار سعادت است باعث رئیس جمهور کشور که افتخار نصیب نشد. از وزارت اطلاعات و فرهنگ، از وزارت معارف، از تمام اونهایی که در این مورد با ما کوشش کرد این قدمت سد که طبق معمول ناوقت رسید، امروز باید به وقت برسید، ناوقت رسید. تشکر میکنم. خدای دې تاسو ټول تل د دې عزیز خاورې په خدمت کې ولري تر څو د دې خاورې ښېګڼې په ټولو ساحو کې د علم او د ادب او د تحقیق او تجسس د افغانستان د خلکو د ترقي او کلتوري افتخاراتو لپاره لا هم ډېر کوي
او دا خاوره دنیا ته په هغه څیره چې د افغانستان د تاریخ ارزښتمنه څیره ده همغه څیره دنیا ته ورولېږي. از طرف جناب رئیس محترم تقدیر شدن ما سپاسگزاری و تشکر میکنم از جناب رئیس دولت که ادیب نواز هستند، علم دوست هستند، به علما توجه و احترام بسیار خاص دارند. ممکن که اولین بار بوده باشه که در افغانستان علما، دانشمندان، چیزفهمان در وقت زندگیشان، در وقت حیاتشان تقدیر شدند. چرا منوال به این بود که علما یا دانشمندان شاعرای ما که وفات میکردند بعد از او باز اینا تقدیر میشدند و گفته میشد که اینا بسیار عالم و فاضل و دانشمند بود، فرهنگی بود، جای از او خالی است و از زایه بزرگ است. امروز همین چیز شکست پذیرفته در وقت زندگیشان اینا مورد تقدیر و نوازش قرار گرفتند و اینا محترمان که در این راسته این یک نمونه است. افغانستان فرض خداوند یک کشور تاریخی و کهن است. نویسندگان بیا داره، ادیبا داره، شاعرا داره، علما داره. البته جماعتی که موجود هستند اینا به حیث یک نمونه هستند. اینطور نیست که تمام دانشمندا و علما تنها امینا باشه. این یک نمونه است. البته بزرگانشون است. دیگران هم امیدوار هستیم که در چند وقت دیگر که حکومت جناب شما دارنده اونا هم مورد توجه دارند. همچنان از وزیر دانشمند اطلاعات فرهنگ که کتان دانشمند وزیر سیبی معارف هیوادمند صاحب ولی گفت شما که امروز دیر آمده بسیار زیاد توجه داره به این چیز. از تمام از اینا تشکر میکنم و افغانستان آباد و سرخرو متحد متفق و مترقی و پیش رفته میخواهم. ستایش از فرهنگیان و اهل فرهنگ کشور از سوی بلندترین مقام دولتی کشور یعنی رئیس جمهور یک کار شایسته و بجا بود و من فکر میکنم که این ستایش رئیس جمهور از فرهنگیان و دانشمندان اثر خوب بر اوضاع فرهنگی کشور خواهد گذاشت و فرهنگیان و دانشمندان کشور را در کارشان مشوق خواهد بود. در ارتباط محفل امروز اظهار باید کرد که آن نویسندگان در کلیت فرهنگیانی که در حد توانشان در راه پاسداری از خطوط فرهنگ اهتمام ورزیدند تدبیر شدند و ما از جناب رئیس دولت و دیگر کارگزاران مسائل فرهنگی اظهار سپاس میکنم که البته در تاریخ افغانستان ما باید نداریم که در زندگی از شخصیت‌های مستحق تقدیر با عمل آورده باشند. نه تنها امروز در مدت 13 سال زمانداری آقای رئیس دولت با وسایل گوناگون از فرهنگیان تقدیر کردند که بازم از ایشان سپاسگزاری میکنم. د نننیو میډالونو شکل زما له نظره بالکل بدل و ځکه تر دې وړاندې
د لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو او د فکري کارکوونکو لپاره داسې میډالونه نه وو ورکړل شوي. نو په دې اساس دا یو بالکل استثنایي اقدام و چې وشو او دا د جمهوری دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د علم پالنې او ادب پالنې یو ښکارندوی او څرګندوی دی. دا چې شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او په عین حال کې ورسره د هیواد یو فضانورد ته میډالونه ورکړل شول. دا د دوی دپاره د هڅولو یو ډېر ښه اقدام و او دا یادګار دی چې پاتې کیږي به او په دې اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو ډېر ښه اقدام و. موږ یې ستاینه کوو او د افغانستان ملت دې ودان وي. په دې ملت کې د علم انقلاب راشي او دا وطن دې موږ په خپلو مټو آباد کړو او د نورو د اړې نه دې ووځو. ژوندی دې وي افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو د دې شاهد یو چې نن د افغانستان ټول لیکوال یعنی هغوی چې د کلونو په اوږدو کې په ډیرو مشکلاتو کې وشو کړی چې د دې تاریخي ناتار نه وروسته دوی هغه کومې لیکنې چې کړي دي، څه کوم تحقیقات چې کړي، البته تخلیقي او تحقیقي آثار تخلیق کړي، هغې د خاطر نن د افغانستان جمهوریت ریاست محترم جمهور رئیس دوی ونازول په میډالونو باندې چې زه البته دا تبریک وایم د افغانستان فرهنګي کورنۍ ته چې حد اقل د اول ځل لپاره تقریبا د 10 کسانو په شاوخوا کې مشرانو ته او هغوی چې فرهنګي کارونه کړي وو هغوی ته د جناب جمهور رئیس لخوا میډالونه ورکړل شو. خو یو هغه څه چې زما په نظر باندې په دې کې ډېر زیات مهم دي هغه دا دي چې موږ په فرهنګي چارو کې مخصوصا هغه ښځې چې یا هغه کسان چې فرهنګي کارونه یې په دې څو کلونو کې کړي دي. زما خپله یاد شي سږکال زما 40 کال کې زما لومړنی کتاب چاپ شوی و. 10 کاله کېږي چې په دغه مبارزه کې قدم ایښی دی او همدغسې نور کسان چې دي سپین ږیري او خدای دې وبخي پسرلی صاحب وفات شو، خدای دې وبخي حافظ صاحب وفات شو. په ډېرو مشکلاتو باندې د خلکو په هغه وخت کې چې برق نه و د چراغ رڼا ته د په اصطلاح شیطان چراغ ته دوی کېناستل، لیکنه یې وکړه، د افغانستان غږ یې همیشه پورته کړ. دغه احساس چې خلکو درلوده یوازې شاعر او لیکوال کولی شي چې هغه احساس په خپلو کلماتو، په خپلو ویناو، په خپل فکر باندې بیان کړي. البته دوی په دغه کې پراخه فرهنګي مبارزه کې برخه واخیسته او د هغې د خاطره نن د دوی د دغې فرهنګي مبارزې په پایله کې دوی ته میډالونه ورکړل شو چې زه اول جناب رئیس جمهور نه مننه کوم، بیا د اطلاعات او فرهنګ له وزیر نه چې دی خپله شاعر لیکوال دی او په دغه وخت کې چې تقریبا انتخابات هم شوي دي، په دې وخت کې چې دغسې ستاینه کېږي دا البته د قدر وړ ده زموږ دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د فرهنګیانو دپاره. و ما فکر میکنم که جامعه افغانی ما و مخصوصا خانواده فرهنگی هیچگاه امی توقعی را که از دولت داشتن این فراموش نخواد کردن که حداقل تانستن به تفویض مدال اینا تشویق شدن و بالاخره بر از اینا راه جدیدی برشان گذاشته شد و او به خاطر از اینکه در مبارزات فرهنگی خود بیش از پیش کوشا باشند و بتانن افغانستان حداقل در یک راستای مبارزه فرهنگی کمک کنن و جوانای آینده را، کسایی را که واقعا در این راستا کار میکنن، باید صدای افغانستان همیشه بلند و افغانستان سربلند داشته باشیم.